الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او کله چې خلاصې درکړه مونږ تاسو ته من آل فرعون قوم د فرعون یسومونکم چې درکولو به اغی تاسو ته سوء العذاب سخت عذاب یذبحون ذبح کول بی ابناءکم زامن ستاسو ویستحیون او جوندائی بی پری خودلی نساءکم ستاسو خزی وفی ذالکم او پدی کی ستاسو د پارا بلاء ازمیختو من ربکم ستاسو د رب لطرفنا عظیم دیر لوی وَإِذْ فَرَقْنَا او کله چې اشلو مونږه بكم ستاسو د پارا البحر سمندر فانجیناکم پس خلاصې درکړه مونږه تاسو ته واغرقنا او مونږ غرق کړل آل فرعون قوم د فرعون وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل د سورہ بقرہ 49 اور 50 نمبر آیت نندی درس کے شامل دی د دې رکوع په سر کې هم او د شاطنه رکوع په سر کې هم الله جل جلاله بنی اسرائیل ته خطاب وکړ یعقوب علیہ السلام اولاد ته خطاب وکړ چې اے د یعقوب اولادا زما احسانات را یاد کړئ اوس هغه احسانات کم دي نو دا وسلطنا دا غي تفصیل شروع شو اته انعامات اته احسانات الله جل جلاله پدای کړیو او دو سزاګانې دو عذابونه پر اوستیو چې دا غي تذکرہ د راتلون کې رکوعاتو کې هغه به مونږ وایو نو ټولو کې لومبه انعام هغه د دې رکوع په دې دریم آیت کې وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ د دې ځای نه شروع کیږي دا انعام سو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله
مدینه طیبه ته هجرت وکړ، تشریف راوړ، نو د محرم میاشت چې رااله نو وی لیدل چې یهودو روزه نیسلې ده او د محرم لسمه ورځ ده، عاشورا ورځ چې ورته وایي. تپوس یې وکړه تاسو ولې روزه ونیسله؟ نو هغه وی زمونږ پیغمبر موسی علیه السلام باندې، زمونږ پلار نیکه باندې چې د موسی علیه السلام په زمانه کې هغه باندې الله تعالی لوی احسان کړو، د فرعون د عذاب نه ولا نجات ورکړو او هغه 10 محرم د محرم لسم تاریخ د هغه په شکرانه کې مونږه په دې ورځ باندې روزه نیسو. پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایل چې زه زیات حقدار یم د دې چې په دې ورځ باندې روزه ونیسم، ولی چې موسی علیه السلام سره ستاسو په نسبت زما تعلق زیات، ولې چې پیغمبر هغه هم وو او پیغمبر نبی علیه السلام هم، صاحب کتاب هغه هم پیغمبر وو، صاحب کتاب دا هم پیغمبر وو، نوې شریعت په هغه هم راغلو، نوې شریعت په دې باندې هم راغله. ها دا ارشاد ور سره فرمایل چې بل کال روزه نیسو مونږه نو دوه بنیسو، یو بل سم د شکرانی او یو ور سره یا خود نهمه یا ود یو لسمی، یعنی 9 او 10 باندې روزه نیسو یا 10 او 11 باندې. د عاشورې هغه ورځ به یې پکې خو یو شاتنه یا یو مخکنه روزه ور سره ملاو کو د پاره دی چې د يهودو مخالفت وشي. نو دا هغه انعام چې دا غي تذکرہ دلته لومبه انعام الله تعالی دا بیان او فرمایي چې تاسو لا الله رب العزت د فرعون د عذاب نه داغه د سزا نه تاسو له نجات تر کړو. د بنی اسرائیل اصل چې کوم مقام و ځای و ملک و هغه شام، بیا د یوسف علیه السلام په زمانہ کې یوسف علیه السلام خپل پلار ته او رونو ته وې چې د مصر ته راشي، نو بیا د مصر ته رالل او مصر کې آباد شو. مصر باندې بیا فرعون د دې چې کوم قوم دی هغه ته کپتی قوم ویل شي یا عمالقه ورته ویل شي، دی په دې باندې قبضه وکړه او دا بنی اسرائیل یې غلام جوړ کړ. دا عمالقه چې کوم دا د نوح علیه السلام د زوی سام دا غنوم د هغه په اولاد کې، او فرعون د مصر بادشاہ ته ویل شو، دا د اصل نوم نه دی. د حبشي بادشاہ ته نجاشي ویل شو، د ایران بادشاہ ته کسرا ویل شو، د روم بادشاہ ته کیسر ویل شو، او د یمن بادشاہ ته تبع تا با او عین تبع دا ورته ویل شو. دغه شانتي د مصر بادشاہ ته فرعون ویل شو، او د دې فرعون نوم چې کوم د موسی علیه السلام په زمانہ کې ولید بن مصعب بن ریان، دا د نوم ولید بن مصعب، یعنی ولید د نوم پلار نوم یې مصعب. نو الله تعالی وایي چې د ظلم نه ما تاسو ته نجات تر د به دا ظلم کو څه ظلم به کو، یو خو به سخت مشقت او تکلیف کې به ساتل بنی اسرائیل، سخت کار به تر اوس. دویم دا چې زامن به ولا قتل کړ، او دریم دا جینکای به د خدمت لپاره پرې خو دا دومره غټ ظلم ودولې راغست. فرعون خوب ولیدو، خوب یې څه ولیدو چې د شام د طرف نه ملک شام د طرف نه یو اور راوچت شو او دا اور مصر ته راغی، او مصر کې د هر فرعونی د هر قبطی یعنی د فرعون چې کم خلق یا د چې کوم خاندان وو
یا د چې کم قبیله وا کم قوم د هغه هر کس کور ته هغه اور داخل شه او دا هغه کورونه یو سوز هر یو کس کور یو سوز د ډیر پریشان شه د خپل درباریانو نه نجومیانو نه او تعبیر ورکوونکو نه د تپوسونه وکړه نو هغه ورته وی چې د بنی اسرائیل اصل ملک شام دی دلته راغلی او دغه اور چې نو د چې کوم خوب ولید د قوم هر یو کس هغه کور خو یو سوځو خو د بنی اسرائیل یو کور یو نه سوځو نو هغه تعبیر ورکوونکو ورته وی چې د دې بنی اسرائیلو اصل هغه ملک شام دی هغه دلته نه راغلی دي اوس مصر کې آباد نو د دې اولاد کې یو داسې کس راتلون کې دی چې هغه بستا دا ټول حکومت ختم کی او په مصر باندې با قبضه وکړي نو بیا هغه دا آرډر جاری کړ چې د دې مشقت او تکلیف دا سیوا کوي سوء العذاب رسو بيدیتا یسومونکم دا ټکی چې راغله د دې مطلب دی مسلسل لگاتار پر لپسې یو کار کې یو مشقت کې یو تکلیف کې یو سزا کې ساتل یعنی چټي ولا ورنه کوي او دویم دا چې ماشوم به کم پیدا کېده هغه به قتل روایاتو کې راځي چې 90,000 لزر کم 1,00,000 ماشومان د قتل کړي او جنکای به د خدمت لپاره پرې خو الله رب العزت وی وفي ذالکم بلاء من ربکم عظیم دغه خو یو لوی ازمیختو دا لفظ بلاء چې ده دا عربی کې دو معنوں کې استعمالي نعمت لپاره هم استعماليږي مصیبت لپاره هم استعمالي او دلته هم دواړه معنی مونږه غستې شو کده ذالکم نمونږه مراد نجیناکم واخلو چې مونږه تاسو ته نجات تر کړه ده دا یو نعمت شي او کچره یسومونکم سوء العذاب دا ته مراد واخلو نو دا یو مصیبت چې هغه فرعون به تاسو ته ډیر سخت تکلیف رسو داغه تکلیف وضاحت سو چې ماشومان به د قتلول او لونه به د په خدمت ولا کوله نو الله تعالی وی دا یو لوی ازمیختو یو لوی امتحان واقعي ډیر لوی امتحان چې د انسان نه داغه د وسته سیوا مشقت اغستې شي او پاغي کې هم ته نه خوشاليږي مسلسل تکلیف ورکي ایزا هغه ته رسي او بیا د تکلیف بل پهلو داده چې داغه کور هم محفوظ نه دی په دغه سلطنت کې داغه اولاد محفوظ نه دی زامن قتلېږي او لونه چې داغه دربار کې خدمت ته پاره الله تعالی وی بلاء من ربکم عظیم یو لوی مصیبت یو لوی ازمیخت استاسو لپاره نو الله جل جلاله د دغه ازمیختنا د دغه مصیبت نه تاسو له نجات ترک چې دا یو لوی نعمت نو دا هغه اتو نعمتونو کې وړمبه نعمت تلته کې بیان شي بیا یو شپه چې کله د الله رب العزت حکم وشو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دا بنی اسرائیل لته نو باسا او د دې علاقې نه بهر شي موسی علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم ته وې چې دا څه بنن شپه وضو دای چې ووتل مخبري وشوه فرعون ته خبر ورسېد چې بنی اسرائیل خو روان دي نو فرعون اعلان وکړ چې زر تر زره فوج را جمع کړي 6,00,000 فوج را جمع کړي بنی اسرائیل اوس روان دي او مخه ته اوس دریاب رااله بحر رااله بحر سمندر ته ویل شي دا کوم یو بحر کلزم ورته هم ویل شي او بحر
احمر ورته هم ویل شي. امام قرطبي لیکلی دي چې دغه بحر کلزم دا هم بحر احمر و. نو اوس مخه ته دریاب ده وبدي او دې کې شاته نه دې ته هم اطلاع شو چې فوج خوراله او دې طرف ته هم غر دی دې طرف ته هم غر دی. نو مخه ته هم مرګ دی او شاته هم مرګ دی. بنی اسرائیل اوس په دغه وخت کې وایي چې موسی هلته وو کم از کم ژوندي خو وو که نه خوراک څښاک خو به کو. اوس مخکې ځو هم مرګ دی او که دلته کې ایساریږو هم مرګ دی. تسلی یې وله ورکړه. حضرت یوشع بن نون علیه السلام موسی علیه السلام شاګرد او بیا رستو د دی وفات نه بعد پیغمبر هم شه چې د الله رسول دا بس کیږي. نو هغې له هم تسلی ورکړه. الله نه دعا وکړه. الله رب العزت ورته ووایي چې دا لاس کې چې د همسا ده کومه لخته ده ډنګوری ده دا دې اوبو له راخلاصه کړه. اوبه روانې اوبه هغه 12 حصو کې تقسیم شو. لارې جوړې شي 12 او د لارې دواړو طرفو ته اوبه ولاړې دي. د اوبو یو غر دی دې طرف ته هم دې طرف ته هم بیا بله لاره بیا د اوبو غر بیا بله لاره. دې طریقې سره هغه الله رب العزت خپل قدرت ظاهر کړ. موسی علیه السلام معجزه د دې خلکو مخې ته راله. بني اسرائیل هغه هر څه ولیدل. دی ورته ورکوز شو. 12 لارې وي 12 قبیلې وي. هر لارې باندې یو یو قبیله روانه شوه. نه 12 واړه د سمندر نه بل طرف ته واړې. اوس شاته نه فرعون راورسېد. هغه ولیدل لارې دي. دغه وخت دله ایمان راوړل پکار و. د الله قدرت یې ولیده. د موسی علیه السلام معجزه یې ولیدله خو نه په سترګو یې پرده په عقل یې پرده. د فوج ته ووایي راځئ. نو دوی ټول یې کوز کړ. خپله هم غرق او هغوی هم غرق. 6 لاکه فوج سره فرعون په هغې اوبو کې غرق شي. هغه اوبه بیا یو ځای شوې او دی د دوی نام و نشان ختم. بیا الله جل جلاله اوبو ته حکم ورکړ د فرعون هغه لاش هغه بهر وویشت تر ننه پورې محفوظ دی. او قرآن کریم کې راځي چې سحر او ماښام هغوی ته د اور عذاب کیږي. النار یعرضون علیها غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعه. د قیامت هغه جدا دی اوس هم عذاب پې روان دی. جدا خبره ده مونږ ته نه ښکاري ولې د دنیا د سترګو سره مونږ د برزخ خبرې د قبر خبرې هغه مونږ نشو لیدی. نو الله جل جلاله وایي چې هغه نعمت ته یا لږ ذهن واړوئ. وإذ فرقنا بكم البحر دغه اوبه ما تاسو د پاره وشلولې فانجیناکم تاسو له نجات ترک او واغرقنا آل فرعون فرعونیان ما غرق کړ وانتم تنظرون. اے بنی اسرائیل تاسو خو لیدل یعنی تاسو پلار نیکه چې وو هغوی دا منظر په خپلو سترګو لیدلی دی. دا د الله رب العزت څومره لوی انعام و. نو پکار دا ده چې ستاسو پلار نیکه باندې ما دا انعام کړی و بني اسرائیل باندې دا انعام کړی و. نن تاسو د هغوی اولادونه یې تاسو سره اوس بني اسماعیل نه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رالی او د اسلام او د دین دعوت درک. تاسو له پکار دی چې د هغې نعمت په شکریه کې چونکې دی تاسو پیژندلی دي چې دا هم هغه پیغمبر دی علامات هم تاسو سره په تورات کې شته. نو اوس تاسو ایمان ولې نه راړئ؟ انسان چې د چا احسان را یاد کی احسان سره هغه محسن هم را یاد شي او د شکرې د پاره سترګې ورته ټیټې شي. نو محسن حقیقي خو الله تعالی دی چې تاسو د دومره سخت عذاب نه سزا نه د دنیا د تکلیف او د مشقت نه بچ کړئ. نو تاسو له اوس پکار دی چې د شکرې په طور باندې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دین باندې او د قرآن باندې ایمان راړئ. نو څنګه چې هغوی باندې ما فضل کړو او ټولو امتونو کې ټولو قومونو کې ما هغوی له اوچت او اعلی مقام ورکړو
نو چې تاسو ایمان راړئ نو کنتم خیر امتین کې بعد تاسو هم داخل شئ چې تاسو بهترین امت یې بهترین قوم یې دینه بعد بیا کم کم انعامات وو ان شاء الله آئنده دروس کې الله تعالی دې مال او تاسو له ټولو مؤمنانو له قران او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او کله چې خلاصې در کومګه تاسو لا من آل فرعون د فرعونانو نا یسومونکم چې رسوب تاسو ته سوء العذاب سخت عذاب یذبحون ذبح کول بی ابناءکم ستاسو زامن ویستحیون او جوندی بی پری خودلی نساءکم لونستاسو وفی ذالکم او بدی کی ستاسو د پارا بلاء ازمیختو من ربکم ستاسو د رب د طرفنا عظیم دیر لوی و اذ فرقنا او کله چې مونږ اوشلو بكم البحر ستاسو د پارا سمندر فانجیناکم بس نجات تر کمونګ تاسو لا واغرقنا او غرق کړل مونږه آل فرعون قوم د فرعون وانتم او تاسو تنظرون ورتقتل